دی دا یوه خبره رښتیا نه خو د مطلب دو و چې والیبال لګیا و بیا په صحیح سره یشی و بیا چې یوه ګول وکړه هغه چې چا طرف غړ کړه هغه وخندل خواشول شول څپړی وولې خو په څه وژړل چې هغه بل ګول وکړه هغې پلویونه څپړی وولې خوشحالي منه وکړه خو په څه وژړل رښتیا خبره نه دی مطلب دو چې په څه نه چا پوښتنه وکړه چې په یوه خو ته خواشول شه په دواړه ډوډۍ ده ورته ویلي وي چې څوک یې وګټي حال لوي مو دولت ورکه د یوه قومات روزي که د بل میشته وایي چې که دغه قومات روغه هر څه سم شي که دغه قومات روغه که څه شي که باج ولرې شه که پوځي و که طالب روغه سړی چې څوک روزي په تو کاروبار لګیا دی تو ته یوه منصوبه جوړه شوې دو تو ته یوه پالیسي جوړه شوې دو تو نه پرېږدي دا ټول چې صورت سره څي څه دا د هغې پالیسي مختلفې مهرې دي چې دا دولت تکشف ده دا دولت تکشف ده دا دولت تکشف ده دا د ملتونو د غلطولو اسباب دي هیڅ چې په یوه کیسه کښې غلط نه شي چې په کلي علاقه کښې چاته هم لوس به راچېږي ټول په روبادلې رسۍ ورنسوي ټول په اتفاق کښې رسۍ ورته غونډه کیسې وروي خو کوي هغه چې د دغه وطن په فایده کښې وي نو ملګري په دې کې لوی کاروبار شي په دې کې امتیازي سلوک شي دا ته نه میر د قربانۍ نه مینه ورکوي دا ته میر نور نه مینه نه ورکوي دا ته میر وجه د جبر او د ظلم یو نظام دی د دغه نوم ورکوي د ظلم او د جبر نظام نسخورول د ظلم او د جبر نظام لرې کول پالیسي ختم کول دا که څوک په اسلام شي کسي علما نوستي ورویایي چې د دغې حمایت صحیح دی که مخالفت نه چې څومره زر کې د دغه مخالفت کړی شي دا روغه خبره دو دا په پښتو کښې غیرت دی چې د ظلم د جبر مخالفت وکړي دا د دنیا په هر روایات شي یو روغه کیسه دو د دنیا د مختلف قومونه دي تاریخ صرف د هغې قومینې دی چې چا پیاوړتیو کړی دو تاریخ د هغې قومینې نشته دی چې څوک بننګي وکړي په دا وختونه کښې که نور هېڅ نشي کولی کم سے کم د قوم او د وطن په نومه باندې د خپل مظلومې خلکو په نومه باندې که 15 سړي کښېنستل شپېږم جوړېږه لسم جوړېږه شلم جوړېږه او دومره غټ لښکر جوړوه چې په دا خوره باندې ظالم ته د پښې د کښېښولې زوی نه چې مینده ټینګه وکړه دولت مولوي صاحب خبره وکړه چې څوک ته پټ ملاقاتونه نه وکړي ټینګه وکړه چې څوک هم ملاقات درنه شیري وي د دغه منتظمینو نه بغیر وکړي پر جرمنۍ کښې دستی میشتوس خو په واړې واړې کیسې باندې په کلي علاقې کښې خلک وایست چې دا هم پرې وایسته په هر څه وایي بوسسته هغه خلک په دغه وطن باندې څوک چې د دغې وطن سودو کوي څوک چې دا وطن خرڅوي نو ملګري په وطن سخته راغلی دو دغه وطن یو تاریخ لیکل شي خو خالي د هغه خلکو ولیکل شي چې چا په دغه وطن په داسې سخت تاریخ ننګ وکړ بننګي ونه کوي بې اتفاقي ونه کوي په هر حالات شو د خپل وطن سره درېږي پی ټي ایم د میره یو داسې تحریک ته چې دا د هرې پارټۍ نه دی او د هر سړي نه دی مولوي صاحب خبره وکړه چې تور رسته و جمعیت په صبح کښې احتجاج کوي که تر هغه پره دا مسلې حل نه شولې بیا میز په ټول پښتانه قوم باندې غږ کوو میز ملګري د مرکزي کمیټې په مشوره چې په ټوله دنیا کښې احتجاج کوي د میرې لیدې د دغې ټارګېټ کینی خلاف او دولت درنه دا مثبته سوتي د ظالم او د یلغرګر نه وډارېږي نه نو ملګري جمعې ورځ د کیسه وژدونه خالي اخري خبره بیا دا کوو چې تکړه یستی